د ننګرهار والي حاجي ملا محمد نعیم اخوند سره په جلال آباد ښار کې د ایران اسلامي جمهوریت سرقونسل مجید رضا پناه د روغتیا او کرنې په برخو کې د همکارۍ او د دوه طرفه سوداګریزو اړیکو په پراختیا خبرې وکړې. په دې خبرو کې د سرطاني ناروغیو روغتون، د دوو ډاکټرانو په ایران کې د روزلو، د شکرې کنټرول روغتون د ډاکټرانو آنلاین ټریننګ، په ننګرهار کې د شنو خونو جوړولو، د ښارونو ترمنځ د تجربو تبادلې او سوداګرو ته په بېلابېلو برخو کې د اسانتیاوو په رامنځته کولو خبرې وشوې. د ننګرهار ادارو کې د مالیه بیداري چارو پلټنه کیږي. د ننګرهار مرستیال والي مولوي غلام رحمان حیدري سره د مولوي وحید الله راشد په مشرۍ د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت ریاست پلاوي د دې ولایت په ادارو کې د شفافیت په موخه د مالیه بیداري چارو پلټنې پیل کولو لپاره ولیدل او د همکارۍ غوښتنه وکړه. ننګرهار میشتي د هیواد اقتصادي کمیسیون د هغې پریکړې هرکلی کوي چې د بهرنیو پانګوالو ته افغانستان کې د پانګونې لپاره له 1 څخه تر 10 کلونو پورې اقامه ورکوي. دوی وایي دې سره هیواد کې اقتصادي پراختیا، کاري بوختیاوې او سرمایه راجذبیږي. دوی دغه راز له هغو افغانانو چې بهر کې پانګونه کړې وي غواړي چې افغانستان ته خپلې سرمایې انتقال کړي. د ننګرهار شینوار ولسوالۍ بزګران وایي تیر کې به یې په کروندو د کوکنارو او نورو نشایي بوټو کښت کاوه، خو اوس په خپلو ځمکو د حلالو فصلونو کرکیله کوي. دوی له مسؤلینو غواړي چې د شنو خونو جوړولو ترڅنګ د ورسره د اصلاح شوو تخمونو مرسته وکړي. په ورته وخت کې د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین بزګرانو سره د اصلاح شوو تخمونو او نورو اړینو مرستو د ترسره کېدو ډاډ ورکوي. او د ننګرهار ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې په 25 هکتاره ځمکه د چهارمغزو 10 زره بوټو کښېنولو چارې پیل شوې. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست له لوري د 1.5 میلیونه افغانیو په لګښت په 25 هکتاره ځمکه د چهارمغزو 10 زره نیالګیو کښېنولو چارې پیل شوې.